السلام علیکم زم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه ټولو اول سر خبرونه په ملک کې کرونا په تیزۍ سره خورېږي. په تېرو 24 غنټو کې کرونا وایرس 50 نور کسان وژلي دي. د سند وزیر اعلی مشیر اعجاز شیرازي هم کرونا وایرس ووژه. وزیر اعظم عمران خان د کرونا وایرس په حواله باندې د اجلاس صدارت وکړ. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې رد و بدل وکړ. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید وزیر داخله مقرر کړی شو. د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ مذاکرات کامیاب شو. احتجاج ختم شو. بل اړخ ته وزیر اعلی د اکسایز او ټیکسیشن د اجلاس صدارت وکړ. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز او ثانیه نشتر شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. کامران بنگش د رابعه بصري او نورو سره شریک خبري کانفرنس ته وینا وکړه. مریم نواز په لاهور کې د لاهور د جلسې د تیاری په سلسله کې د ریلی قیادت وکړ او ریلی ته وینا وکړه. د لاهور عدالت ډي جے بټ ته ضمانت ورکړ. بلاول بټو زرداری د پیپلز پارټۍ مرکزی مشر د استعفاګانو په حواله باندې د خبرو کولو نه منع کړ. پیپلز پارټۍ د سند اسمبلی خپلو ټولو اراکینو ته د استعفاګانو جمع کولو حکم ورکړی دی. د اطلاعاتو مطابق تر اوسه پورې د پیپلز پارټۍ 3 او د مسلم لیگ نونه 500 اراکینو استعفاګانې جمع کړي دي. مراکش په باضابطه توګه باندې اسرائیل تسلیم کړه. د کویلینا د زیاتې تورې سیارې د وخت نه د مخکې تباه کېدو امکان پیدا شوی دی. د سونې د تولې په قیمت کې 900 روپۍ کمی راغلی دی. په نیوزیلند کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم بالر شاهین افریدي په یو پریکټس میچ کې 6 وکټې اخیستې دي. وزیر اعظم د کرکټ نه پس د هاکی د ډپارټمنټل ټیمونو د ختمولو هدایات جاری کړي دي. اوس د دې خبرونو تفصیل. د راغلو اطلاعاتو مطابق په ملک کې کرونا وایرس په تیزۍ سره خورېږي. په تېرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 50 نور کسان وژلي دي. د سند وزیر اعلی سید مراد علي شاه مشیر اعجاز شیرازي هم کرونا وایرس ووژه.
دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2540 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دې سره په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 4,32,320 ته رسیدلې ده. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 4,582 شوه. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان د کرونا وایرس په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعظم اپوزیشن جماعتونو ته اپیل وکړ چې د 2-3 میاشتو دپاره د جلسې ملتوي کړي. د زیاته کړه چې د یخنۍ په موسم کې د کرونا وایرس ته خورېدو زیاته ویره ده. ډاکټرانو، نرسانو او مشرانو خلکو ته زیاته خطره ده. خلک دې احتیاطي تدبیرونه نه پرېږدي. د PDM په ملتان کې د جلسې نه پس په ملتان کې کرونا وایرس په تیزۍ سره خورېدل شروع شوي دي. د پېښور هم دغه صورتحال دی. په ملتان کې د کرونا وایرس د مریضانو دپاره 4 کټونه مختص دي. په پېښور کې د کرونا وایرس دپاره په هسپتالونو کې مختص کټونه 40% ډک شوي دي. بلا وجه د خلکو ژوندونه په خطر کې اچول نه دي پکار. د زیاته کړه چې د هاوسینګ سکیمونو سره به معیشت او روزګار ته پیروغ میلاو شي. بل طرف ته وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې رد و بدل وکړ. د وفاقي خزانې لپاره خپل معاون خصوصي عبدالحفیظ وفاقي وزیر خزانه مقرر کړ. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان د وفاقي وزیر داخله اجاز شاه په ځای باندې وفاقي وزیر ریلوے شیخ رشید وزیر داخله، د منشیاتو وفاقي وزیر اعظم سواتی وفاقي وزیر ریلوے او اجاز شاه وفاقي وزیر منشیات مقرر کړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اپوزیشن جماعتونو د 15 رکنی کمیټې سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې د اپوزیشن په احتجاج باندې تفصیلی خبرې اترې او مذاکرات وشو. د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات کامیاب شو. د اپوزیشن احتجاج ختم شو. په مذاکراتو کې د اپوزیشن د تحفظاتو لرې کولو او د دې د مسایلو د حل لپاره د 10 ورځو ټیم ورکړی شوی دی. په دې لړ کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ترجمان مقرر کړی شوی دی. کتونکو په دې لړ کې دا خبره د یادګیرنې وړ ده چې د تیرو 3 ورځو راځي اپوزیشن جماعتونو د وزیر اعلی هاوس په مخ کې احتجاج کوو. دغه رنګه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اکسایز او ټیکسیشن د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. په دې موقع د خپلو خبرو اترو کې وی چې په حکومتي امورو کې شفافیت او عوامو ته هر ممکن سہولت ورکول د حکومت حتمی هدف دی. د زیاته کړه چې د نارکاټکس قوانین به بهتر جوړول شي. په صوبه کې به د منشیاتو حوصله شکنی کولای شي. د زیاته کړه چې د منشیاتو د عادي خلکو د بحالۍ لپاره به حکومت کوټري ګامونه اوچتوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز او د وزیر اعظم معاون خصوصي ثانیه نشتر شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. دی په دې موقع باندې وی چې اپوزیشن د استفاګانو ورکولو کارت به وخت ولوبو. دی زیاته کړه چې د اپوزیشن په دې حربو باندې زمونږ د اقتدار پر خودو اډو سوال نه پیدا کیږي. اپوزیشن په خپل باندې ځان باندې غلیته دیکه کړې ده. اپوزیشن ته به د شرمندګۍ نه علاوه نور هیڅ هم نه ملاویږي. دی زیاته کړه چې د لاهور جلسه د اوس نه ناکامه ده. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د MP رابعه بصری او نورو سره شریک خبري کانفرنس ته وینا وکړه. د وی چې د صوبې ټولو وګړو ته به د اولنۍ جنوري نه د مفت علاج د سہولت د فراهمۍ آغاز وشي. د زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره کوټلي ګامونه اخلي. خیبر پختونخوا د خوشحالۍ او ترقۍ په طرف باندې ګامزنه ده.
د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز په 14 دسمبر په لاهور کې د پی ډی ایم د جلسې د دعوت ورکولو دپاره په لاهور کې یو ریلی ویسته او ریلی ته وینا وکړه. دی په دې موقع باندې وویل چې د پی ډی ایم مشران لاهور ته د حکومت د غورځولو دپاره را روان دي. دی زیاته کړه چې د پوره قام سترګې لاهور ته دي چې لاهوریان به د سلیکټډ حکومت په حواله باندې په 14 دسمبر څه فیصله ورکوي. زه په خپله د جلسې د دعوت دپاره راغلی یم. دی زیاته کړه چې په 14 دسمبر به لاهوریان سلیکټډ حکمرانانو او د دې سپورټرانو ته خپل زور ښایي. بل اړخ ته په لاهور کې گرفتار شوي ډي جی بټ ته عدالت ضمانت ورکړ. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې ګورئ چې ډي جی بټ د رهایۍ نه پس میډیا سره خبرې اترې کوي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری، د پیپلز پارټۍ مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د استفاګانو په حواله باندې د خبرې کولو نه منع کړ. بل اړخ ته پاکستان پیپلز پارټۍ د سند اسمبلی خپلو ټولو ارکانو ته د استفاګانو جمع کولو حکم ورکړی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی خپلو ټولو اراکینو ته استفاګانې د مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری سره د جمع کولو هدایات جاری کړي دي. دغه رنګې در اوسه پورې د راغلو اطلاعاتو مطابق د پیپلز پارټۍ 3 اراکینو د مسلم لیگ نون 50 اراکینو خپل استفاګانې جمع کړي دي. د شمالي افریقې یو مسلمان عرب ملک مراکش اسرائیل په باقاعده توګه باندې تسلیم کړ. تپلکیاتو تکه توره سیاره واسب باره په تیزۍ سره د خپل ستوري طرف ته روانه ده. د فلکیاتو د ماهرینو مطابق دا سیاره به ډیره زر د خپل ستوري سره وجنګیږي او د همیشه دپاره به ختمه شي. د فلکیاتو ماهرینو د دې سیارې د خپل ستوري سره د جنګېدو چې کومې اندازې لګولې وي د هغې نه به ډیره مخکې دا د خپل ستوري سره وجنګیږي. په دې لړ کې ویلې شوي دي چې دا سیاره د کویلې نه زیاته توره ده. په دې وجه باندې د ساینسدانانو د خصوصي توجه مرکز ګرځېدلې ده. په دې لړ کې مخکې ویلې شوي دي چې دا سیاره به 33 لکه کاله پس د خپل ستوري سره وجنګیږي. په نیوزیلینډ کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم بالر شاهین افریدي په یو پریکټس میچ کې 6 وکټې اخیستې دي. دا میچ د پاکستان او نیوزیلینډ د کرکټ ټیمونو ترمنځ د 18 دسمبر نه د شروع کیدونکي T20 سیریز د تیاری په سلسله کې وشو. وزیر اعظم عمران خان د کرکټ نه پس د هاکی د ډپارټمنټل ټیمونو د ختمولو هدایات جاری کړي دي. سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کیدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.